السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپلو تصویرانو باندې د پښتو دغه شان زبردست شاعري ولیکئ، نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه ښایم. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې خپل تصویر باندې څومره زبردست شاعري ما دلته ولګوله، او د دې نه بغیر نور هم ډېر زیات مختلف پریمونه تاسو ته میلاویږي. بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ چې خپل تصویر ته دغه رقم زبردست پریمونه ولګوئ چې په هغې باندې د پښتو شاعري هم لیکلی شوې ده. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري به چې کله هم دا تاسو فیسبوک ته اپلوډ کړئ نو ډېر زیات حیران کوونکي او ډېر زیات زبردست به ستاسو عکسونه ښکاري. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ، دا به د کوم اپلیکیشن په مدد سره جوړوئ، دغه ټوله طریقه بالکل سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. او د دې نه مخکې که څه وروسته پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو فرست اف ال به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په کوم اپلیکیشن کې چې دا نه تاسو ته دغه مختلف شعرونه میلاویږي، تاسو ته دغه مختلف پریمونه میلاویږي. کله چې هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کو، د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاوي شي، او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه او لاندې په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. نو سمپل د اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ، سمپل بیا به دغه رقم اوپن کړئ. دلته تاسو له فرست اف ال یو اپشن درکړي ګیلري، تاسو به څه وکړئ سمپل په ګیلري باندې کلیک واخلئ او خپل هغه تصویر به راواخلئ په کوم تصویر باندې چې تاسو شاعري جوړول غواړئ. نو زه به دلته خپل یو تصویر راواخلم، تاسو ته ښکاري ما خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړ. نو تاسو تصویر به دلته راشي مین سکرین ته، او تاسو چې به څنګه هم پریم په دې باندې لګول غواړئ نو هغه تاسو لګولی شي. بیا به تاسو څه وکړئ، دلته تاسو له سایډ دلته یو اپشن درکړی سمپل په دې باندې کلیک کړئ، نو تاسو تصویر به دلته راشي. نو تاسو به څه وکړئ، د خپلو دواړو ګوتو سره خپل تصویر دغه رقم لږ وړوکی کړئ، اتوماتیکلی به دا دلته ولګي. تاسو ته ښکاري لاندې سره د پښتو څومره زبردسته دغه شاعري هم لیکلی شوې ده، څومره زبردست پریم کې تصویر بند شو بالکل په یو کلیک سره. بیا که تاسو غواړئ چې خپل تصویر باندې نور دغه شان شعرونه ولګوم، نور پریمونه ورته ولګوم، نو تاسو دلته لاندې اپشن درکړی، تاسو ته ښکاري د تصویر نشان سمبل بری تصویر نشان باندې کلیک کړئ، تاسو ته به نور دغه شان ډېر زیات مختلف پریمونه او دغه شان ډېر زیات شعرونه به تاسو ته شو شي چې تاسو په کوم یو باندې هم کلیک اخلئ اتوماتیکلی به تاسو په تصویر باندې هغه شاعري لګي. تاسو ته ښکاري مطلب دلته په یو باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري بالکل په یو کلیک سره به دلته زما په تصویر باندې ولګي. که تاسو غواړئ چې په خپل دغه تصویر باندې نور زبردست ډیزاینونه ولګوئ نو تاسو دلته لاندې سمپل یو کارټون نشان درکړی، که تاسو په دې کارټون نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دغه شان نور ډېر زیات مختلف ډیزاینونه شو شي بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ چې دغه په خپلو تصویرونو باندې ولګوئ. څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري دا بالکل په یو کلیک سره تاسو کولی شئ چې دغه شان په خپلو تصویرونو باندې ولګوئ. څومره سایز چې هم تاسو دې له ورکول غواړئ تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دلته سایز ورکولی شئ. چې کله هم تاسو په دې کې مکمل خپل تصویر ایډیټ کو، بیا تاسو غواړئ چې دغه تصویر په ګیلري کې شو کړم نو تاسو دلته یو ډاونلوډ نشان درکړی، یو تیر نشان درکړی سمبل به تاسو په دې باندې کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري ایمیج سیوډ سکسسفولي، دا تصویر به تاسو په ګیلري کې شو شي. او که د دې نه تاسو تصویر سیو نه شو نو سمپل تاسو د هغې نه سکرین شاټ هم ویستلی شئ. زبردست شاعري ولیکئ، زبردست پریمونه پرې ولګوئ، نور مختلف ډیزاینونه پرې ولګوئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.